سلامونه ملګرو، هیله د صحتمند به یاست، وخت مو په خیر وي. د ټولو د روغتیا په هیله غواړم دې ویډیو کې تاسو ته وښیم چې څنګه موږ تاسو کولی شو په چټ جی پی ټي کې اکاونټ جوړ کړو. البته افغانستان کې داسې چټ جی پی ټي له طرفه په افغانستان باندې ریسټرکشن لګېدلی، د اکاونټونه نه پکې جوړېږي یا نه سو استفاده کولی. موږ د حل لاره ورته پیدا کړې ده. لومړی مشکل چې ده چې په افغانستان کې نه استفاده کېږي، د هغو لپاره یو وي پي ان کنیکټ کوو. هغه کار وي پي ان کوم وي پي ان چې زه استفاده کوم چې درته ښیم د ویډیو په جریان کې. دوهم، د افغانستان هېواد دلته نصب کې د تلیفون د شمارې ته یو کود راځي، یعنې فون وریفیکیشن چې ده همغه نه کېږي افغانستان. همغه حل لاره موږ پیدا کړې ده یو اپلیکیشن د طریقه. راځو هغه کوم اپلیکیشن دی چې موږ استفاده کوو. لومړی به راسئ د سوپر وي پي ان په نوم باندې اپلیکیشن یا وي پي ان ده، همغه به ډاونلوډ کړئ. همدغه سوپر وي پي ان دا ما ډاونلوډ کړئ، دا به تاسو ډاونلوډ کړئ. دا یو. دوهم اپلیکیشن چې ده راوځئ ګوګل ته. ګوګل کې 2NR APK پیور همدا اپلیکیشن به سرچ کړئ. دغه لومړی چې راځي همدغه ډاونلوډوو، دې کلیک کوو تر څو ویب سایټ را خلاص شي. دا ما مخکې ډاونلوډ کړی، تاسو به یې ډاونلوډ کړئ. ډاونلوډ کولو لپاره به راسئ لومړی دا اپشن ده ډاونلوډ APK. دا ډاونلوډ شو. دوهم راځو همدغه 12 MB چې ده ډاونلوډ APK 12.6 MB دې ډاونلوډ کلیک کوو. دا به ډاونلوډ شي. ما ډاونلوډ کړی ده. دغه دریم چې اپشن بیا کلیک کوو ډاونلوډ APK. ډاونلوډ اګین دا مخکې ډاونلوډ کړی، که تاسو نه ډاونلوډ کړی دا اپشن درته راځي. اوس په دا ډاونلوډ اګین چې کلیک کوو ډاونلوډ شروع شو. ما مخکې ډاونلوډ کړی ده، نو زه راځم همغه تاسو په داسې کله ډاونلوډ شي په دې به کلیک کوئ. دلته چې راسئ اوپن، دلته راسئ دغه ډاونلوډ، تاسو د ډاونلوډ سره کلیک کړئ. اوس ګوره دا ما چې ډاونلوډ کړی دا ډاونلوډ روان ده، خو ما مخکې تر هغو ډاونلوډ کړی ده. دا ښکته ته راځو، د 2NR ډرګ نمبر همدغه باندې کلیک کوو تر څو انسټال شي. دغه جسټ ون انسټال، که څو ما مخکې انسټال کړی دی هغه یو ځلې بیا انسټالوم تر څو طریقه دلته واضح شي. اوپن کوو یې. اوس دا اپلیکیشن دې لپاره دی تر څو موږ تاسې یو مجازي نمبر کې جوړ کړو تر څو هغه ته وریفیکیشن کود راشي. همدغه دلته به اوس یور نیکسټ نمبر په نمبر راواوړي. که نه راوښتل یا هغه نمبر مشکل لرل، دغه ویکتور سره تاو شوی ده. یور نیکسټ نمبر په ښي طرف په همدا به کلیک وکړئ او ورته منتظر اوسئ. همدغه نمبر راغی. اوس سلیکټ دیس نمبر کلیک کوو. دلته به کپچه کود راځي. که نه راتلل همدغه ویکتور چې ده دا به کلیک کړئ، دا شین رنګ. همدغه دا کپچه کود راغی CDRYD. که چېرې دا حروف صحیح نه ولو دغه ویکتور وایي چې بل درته راوړی دغه کپچه کود. سیو دیس نمبر کلیک کوو. دغه دی. مخکې ما یو ذخیره کړی نمبر و، اوس بل هم ذخیره شو ورسره. راځو اوس راځو وي پي ان ته. وي پي ان ما ډاونلوډ کړی ولو، سوپر وي پي ان دا خلاصوو. دا اعلانات راځي، دا بندوو. کنټري به تاسې دلته ورته انتخاب کړئ، اوټو څخه یې وباسئ. یو ایس مه انتخاب کړئ، تاسو یو ایس انتخاب کړئ. کنیکټ کلیک کړئ، ورته منتظر کېږو تر څو کنیکټ شي. دا وي پي ان هم کنیکټ شو. چټ جی پي ټي لاګین لیکو، دې باندې انټر کوو. دغه اول ویب سایټ ته راشي، همدغه ویب سایټ ته چټ جی پي ټي دا کلیک کوو. دلته ورته منتظر کېږو تر څو ویب سایټ را خلاص کړي. دا له دې ویب سایټ څخه ډېر کسان استفاده کوي، بل موږ وي پي ان کنیکټ کړی ده کم سلو وي د اکاونټ جوړولو په وخت کې. نو لږ منتظر کېږي ورته تر څو
دلته ویریفای او راهمن چې تاسو رباط نه یاست همدا ټیک مارک کوو. بیا یې ټیک مارک کوو څو ویریفای شي. دلته راځو په ساین اپ باندې کلیک کوو ځکه موږ نوی اکاونټ جوړوو. که چیرې مو اکاونټ جوړول لرو بیا په ساین ان کلیک کوو لاګین باندې. که چیرې نوی ایمیل ورکوئ دلته هغه ایمیل ورته ورکړئ. کوم ایمیل په تلیفون کې لاګین وي کنټینیو وت ګوګل کلیک کوو. اوس ما هغه ایمیل په تلیفون کې لاګین ده دا ایمیل ورته انتخابوم. دلته اوس پاسورډ غواړي. پاسورډ نه البته یې شماره غواړي. راځم هغې ما شمارې ته کود چې د 084 ده. د 084 کود چې پولنډ هېواد ده. پولنډ دلته انتخابوو. پولنډ اوس دلته هغه شماره ورکوو. دغه یې لاندې سیده لیکلي دي 459 0 سند کود کلیک کوو تر څو کود ورته ولیږي. کنفرمیشن کود ځین راواخلو. Why this phone number already linked to the maximum number of account. دا اوس ډېر اکاونټونو سره وصل شوی ده کار نه ورکوي. راځو یو بل نمبر اضافه کوو. دا نمبر یې ورګورو 459 0 سند کود ورته سند شو. اوس راځو ګورو یې کود راغلو. مسیج ته راځو. دا مسیج ته کود راغلی ده. همدغه کود 911 160 ورکوو. 911 160 اوس سند شو. دلته دغه وخت کې ما هغه بند کړی ولو وی پی ان ځکه بند کړی ولو چې هغه د نمبر کوم نمبر سره کوي 2NR هغه په وی پی ان کې کار نه کوي. د وی پی ان لپاره ما بند کړی ولو. اوس یې بیرته خلاص کړم. یا تاسو په بل تلیفون کې هم دا استفاده کوئ تر څو هغه نمبر ورسره کنیکټ کړئ او یا په هغه تلیفون کې وی پی ان ورته بندوئ. دا 2NR چې د کوم شماره چې هغه په بغیر له وی پی ان په وی پی ان سره کار نه کوي. او دغه چې ده چټ جی پی ټي چې هغه بیا وی پی ان کار نه کوي بغیر له وی پی ان. اوس وی پی ان کنیکټ کړو کنټینیو کوئ. دا هاي ویډیو فیملی یوز اف آی ویلینګ فور د فیوچر دا دوی آپشن ته انتخاب کوئ کوم چې تاسو کار کوئ. دوم انتخابوم د شخصي کار لپاره استفاده کوم. زما د چټ جی پی ټي اکاونټ جوړ شو. تر ټولو مهم نکتې ته چې پام وي کله چې اکاونټ دغه 2NR هغه موبایل نمبر کې استفاده کوئ په وخت کې وی پی ان بندوئ یا په داسې تلیفون کې استفاده کوئ چې وی پی ان بند وي. او د خپله د دغه لپاره چټ جی پی ټي لپاره بیا وی پی ان ضرور ده. وی پی ان باید کنیکټ وي. اوس ما یې دغه جوړ شو. راځم پښتانه شروع پیل کوم. زه اول سلام ورته کوم. دا یې ځواب ده. تاسو کومه کولی شم. زه ورته ووایم چې can you give information about chat GPT. So the large language model دا په همدې رقم تاسو کولی شئ هر ډول پوښتنه ولرئ هر ډول معلومات چې غواړئ له چټ جی پي ټي څخه لاسته راوړلی شئ. که کوم پوښتنه لرئ په ویډیو کې کمنټ یې کړئ. زه به خدمت کوم. انشاءالله په همدې طریقه تاسو ټول کولی شئ له چټ جی پي ټي څخه استفاده وکړئ. فقط وی پی ان او 2NR اپلیکیشن تاسو ضرورت لرئ. د استعمال طریقه په دې ویډیو کې تاسو ولیده. ښه وخت کې چارې